دوستانو له هر څه له مخه له تاسو سره مهم خبرونه تازه خبرونه شریک کوو. پر دې بنیاد باندې چې د باګرام هوایي اډه ویل کیږي چې دا د امریکا پر ځای باندې هندوستان ته سپارل کیږي و هند ته ورکول کیږي، او ورسره سره پر دې بنیاد باندې چې بلوچستان به له پاکستان څخه جلا کیږي، ځان ته یو حکومت یو ریاست به وي، امریکا به یې په رسمیت پیژني. او امریکا وایي چې نه، دا باګرام هوایي اډه هیچا ته نه ورکوو، دا به خپله تر خپل کنټرول لاندې راولو. او ورسره سره د افغانستان او د هند د رابطو په هکله باندې چې د هندوستان او د افغانستان روابط ولې پر زیاتېدو دي، او د پاکستان او د هند د جګړې او د تعلقاتو پر هکله باندې به نن دا معلومات له تاسو سره شریک کوو. اولین راځو و دغه ځای ته چې د هندوستان او د افغانستان تعلقات له هغې ورځې نه ورځ په ورځ پر ښه کېدو دي، پر زیاتېدو دي. له کمې ورځې څخه په پلګام کې یعنې په هندوستان په یو ځای کې یو واقعه رامنځته شوه چې د هندوستان حکومت د هغه تور د هغه الزام پر پاکستان باندې ولګوي او پاکستان له هغه څخه انکار وکړي. او بیا له هغه وخته د پاکستان او د هندوستان تر مابین تعلقات په خرابېدو په جګړې باندې بدل سلو. نو په هغه وخت کې د هندوستان یو فلاوی مثلا و افغانستان ته سفر کړی، له هغې ورځې راایسته تر دې پرون ورځې پورې د هندوستان توجه افغانستان ته زیاته شوې ده، او ورسره سره پاکستان توجه افغانستان ته زیاته شوې. دواړه کوششونه کوي چې خپل تعلقات له افغانستان سره ښه کړي، خو د پاکستان په پرتله که وګورو هندوستان زیات کوشش اوس فی الحال دا مهال چې له پاکستان سره یا روابط خراب شوي، نو کوشش کوي له افغانستان سره تعلقات ښه کړي. تېره ورځ جمعرات په ورځ باندې هم د هندوستان وزیر خارجه جی شنکر د افغانستان له وزیر خارجه امیر خان متقي سره پر ټلیفون باندې رابطه وساته، او په دغه رابطه کې پر دې بنیاد وغږېدو چې امیر خان متقي د هغه واقعې چې په پلګام کې رامنځته شوې وه د هغې مذمت وکړي، او دوی ته وویلې چې په دا رنګه واقعاتو کې موږ ستاسو ملګري یو چې که موږ کوشش کیږي موږ به د دې مخنیوی وکړو. او ورسره سره پر دې موضوع باندې وغږېدو چې مثلا د هندوستان او د افغانستان تر مابین چې کمې پروپاګنډې ګرځي، مثلا پر میډیا د دروغ یا د مثلا د تعلقاتو د خرابېدو په باره باندې هغه ټولې امیر خان متقي مسترد کړي د دوی په وینا، چې په دې سره جی شنکر ډېر خوشحاله شو او د امیر خان متقي څخه یې مننه وکړه. او ورسره سره دا یې ورته وویلې چې موږ او تاسو به ښه روابط ساتو. جی شنکر ورته وویلې چې له افغانانو سره له ډېره وخته د موږ ښه روابط دي، موږ غواړو چې د افغانستان په هکله د افغانانو په هکله یو داسې پالیسي جوړه کړو چې په افغانستان کې مثلا آبادي هم وکړو، او د افغانانو لپاره د تګ راتګ لپاره ویزو ترتیبات هم برابر کړو او په هغه کې اسانتیا رامنځته کړو. یعنې خلاصه د خبرو دا چې جی شنکر دا کوشش ده چې له افغانستان سره تعلقات ښه کړي، د هندوستان د حکومت په ترشا مثلا د هغه په وینا سره، یعنې هغه دا غواړي چې له افغانستان سره تعلقات ښه کړي، او پاکستان هم غواړي چې له افغانستان سره په دې حساس وخت کې تعلقات ښه کړي. دواړه هیوادونه کوشش کوي. بله خبره یو گردش پر دې ځای باندې ګرځي چې د هندوستان حکومت له افغانستان سره تعلقات ښه کول غواړي. کوشش یې دا ده چې د باګرام هوایي اډه دوی ته وسپارل شي، او هندوستان په هغه ځای کې چې مثلا له هغه ځای څخه یا پاکستان چیلنج کې یا پاکستان ته خطر جوړ شي. پر دې بنیاد چې زما څومره معلومات دي دا کوم حقیقت نه لري تر اوسه پورې، نه تر اوسه پورې د دې هکله باندې د هندوستان حکومت څه ویلي دي، نه جی شنکر څه ویلي، نه تر اوسه پورې په دې په هکله باندې د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقي څه ویلي دي، نه د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې هکله باندې څه ویلي دي. خو تېره ورځ هم مثلا په قطر کې یو پوځي غونډې ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دغه کمه باګرام هوایي اډه چې ده دا هیچا ته موږ نه ورکوو، ځکه چې هغه بیا دا ویره لري چې هسې نه چین ته یې وسپاري. تېر وخت یو الزام ولګوئ چې هغه طالبانو مسترد کوي چې دا اډه اوس د موږ په کنټرول کې ده، تر اوسه مو چاته نه ده ورکړې. خو د امریکا اوس هم نظر پر دې ځای پروت ته، هغه کوشش کوي چې دغه اډه تر خپلې ولکې لاندې راولي.
خو یوه خبره که وکړو دا اډه تر اوسه پورې هېچا ته هم نه ده سپارل سوې. تر هند که وګورو امریکا ډېر طاقتور ده چې هغو ته طالبانو دا اډه نه ده ورکړې، نو هند ته خو یې بیخي نه ورکوي. او امریکا غواړي چې په افغانستان کې قسم قسم مثلا پانګونې یا په افغانستان کې مثلا داسې رغونې وکړي په افغانستان کې چې دا یوه اډه خالي دی تر کنټرول لاندې سي، تر هند زیاته کوي، خو هغه ته نه کوله، هند ته هم نه ورکوي. بل اخرنی خبرې ته که راسو، مثلا دا خبر هم پر سوشل میډیا باندې یو گردش خوري. بیا خاص کر که تاسو لیدلی وي د هند پر چینلانو د هندوستان صحافیان پر خپل نیوزونو باندې چې بلوچستان له پاکستان څخه جلا کیږي او دا به امریکا په رسمیت باندې پیژني او د امریکا دا کوشش چې بلوچستان له پاکستان څخه جدا کړي. په دې حقیقت که وغږیږو پر دې بنیاد باندې چې دا هم تر ډیره پورې رښتیا کېدلی نسي، ځکه چې پاکستان نه غواړي، کوشش کوي چې دغه بلوچستان کې سیمرور بلوچستان کې ناراض خلک دا بیرته له ځان سره په خوله کې په دې حساس وخت کې کوشش کوي. لکه څنګه چې هند نه غواړي هغه ځای چې کشمیر کې باندې جګړه ده چې د ده له لاسه ووځي د پاکستان حصه جوړه سي. لکه څنګه چې افغانستان نه غواړي چې مثلا پنجشیر کې یو داسې جګړه جوړه سي چې هغه له ده څخه ځان ته ریاست اعلان سي، امریکا په رسمیت وپېژني. دغسې پاکستان هم نه غواړي چې بلوچستان له ده څخه جلا سي او ځان ته ریاست سي او امریکا یې په رسمیت باندې وپېژني. او دغسې مثلا دا خبرونه چې راځي دا د هند پر چینلانو د هند صحافیان هغه دا کوشش ته مثلا د بلوچستان خلکو ته یو نیوز ما کتی وایي چې تاسو مثلا همت وکړئ، غیرت وکړئ، بلوچستان له پنجاب څخه جلا کړئ، ځان ته صوبه جوړه کړئ، ځان ته ریاست یې جوړ کړئ، تاسو به امریکا په رسمیت باندې وپېژني. او دغسې ویلي که چیرې خیبر پښتونخوا خلک همت وکړي هغه هم کولی شي چې دا جلا کړي، له پاکستان څخه ځان ته ریاست یې جوړ کړي او ورسره به امریکا په رسمیت وپېژني، خپل ځان ته هیوادونه به یې. نو د هند دغه خبرې چې دي مثلا دا د صحافیانو له خولې څخه دي، دا دومره حقیقت تر اوسه پورې نه لري او نه پاکستان دی په اسانه باندې بلوچستان د ده له لاسه وتلی سي او نه ورڅخه خیبر پښتونخوا د ده لاسه وتلی سي، بلکې د هند دا یو خواهش ده چې دا کار وکړل سي. د هند صحافیانو دا خواهش ده، د هندوستان د حکومت دا خواهش ده چې دا کار وکړل سي او دغه کار کې مثلا پاکستان پر 2 حصو باندې تقسیم سي. نو دوستانو ډیره مننه کوو له تاسو څخه د دې معلومات په هکله باندې چې تاسو واورېدئ. په روان وخت کې له موږ سره اوسئ، انشاءالله تر ډېر ښه معلومات به له تاسو سره شریک کوو.